السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو دوستانو، خدای دې وکړي سیرت جوړ او روغ به او ځوان به مو هم په خیر تېرېږي. دا چې ګرمي سوې ده خوږو دوستانو، نو ډیری کسان د نس له ناروغۍ یعنی له دستونو سره مخ کېږي. نو په دې حال کې باید موږ څه وکړو که کله هم خدای مکړه زموږ نس خرابه سو یا دستونه راته ولګېدل، نو باید موږ کوم هغه احتیاطي تدابیر دي او کومې لارې چارې دي چې باید خپلې کړو او د دې مشکل څخه بیا ځان وژغورو. نو خوږو دوستانو، که تاسو ته هم کله دا مشکل پیښ سو یعنی نس مو خرابه سو، نو تاسو باید تر ټولو لومړنی د ORS څخه استفاده وکړئ، ځکه همدا ORS چې دی د دې ناروغۍ مخنیوی کوي. تاسو به اوس وایئ چې ORS څه دی؟ خوږو دوستانو، ORS داسې یو شی دی زموږ بدن ته لکه پټرول چې موټر ته ضرورت لري، نو د هغه په چلولو سره، د هغه په اچولو سره بیا د موټر چې دی هغه حرکت کوي. همداسې خوږو دوستانو، زموږ د بدن لپاره هم د ORS د پټرولو په څیر کار کوي. نو ORS تاسو خوږو دوستانو چیرې ترلاسه کولی سئ؟ له کلینیک څخه یې هم ترلاسه کولی سئ، او که تاسو غواړئ چې په کور باندې په خپل لاس جوړ کړئ، نو تاسو یې په کور هم جوړولی سئ. د همدې ORS په کور کې د جوړولو په اړه به زه تاسو ته ووایم چې تاسو ته د چی ضرورت دی. لومړنی خو د اوبو درته ضرورت دی، بیا د بورې درته ضرورت دی، او بیا چې دی دریم هغه د مالګې ضرورت دی. اوس به زه تاسو ته دا وښیم چې تاسو څنګه جوړولی سئ دا ORS. تاسو به لومړنی پخې اوبه چې دي، یعنی چې تاسو په اوبه چې راجوش کړئ په اور باندې، نو دغه چې کله یخې کړئ، بیا به تاسو د همدې اوبو څخه 1 لیټر اوبه راخلئ. په دې 1 لیټر اوبو کې به تاسو 6 چمچې چې دي هغه د بورې اچوئ، او 1 چمچه سیده هغه به د مالګې اچوئ. نو په دې سره به ستاسو ORS تیار سي، او تاسو به بیا د همدې ORS څخه استفاده کوئ په 24 ساعتو کې. یعنی د 1 لیټر اوبه چې تاسو جوړ کړئ، دا به تاسو په 24 ساعتونو کې ترې استفاده کوئ، یعنی څښئ به. همداسې خوږو دوستانو، تاسو په خپل خوراک کې هم بدلون راولئ. چې کله ستاسو نس خرابه وو، هغه دا چې یعنی په ورځني معمول کې چې ستاسو په کور کې کومه ترکاري یا سالن پخیږي، د هغه څخه به ستاسو استفاده نه کوئ، یعنی دا خواړه به نه خورئ. تاسو به خپل مشخص خواړه ځان ته ټاکئ چې هغه د کیچړي دي، یعنی هغه شوله وریځې چې ورته ویل کېږي، شوله وریځې به ځان له پخوئ، په هغه کې به مستې اچوئ، ورسره به دا بوسه یعنی اسپغول به ورته کې اچوئ. بیا به انشاءالله ستاسو پوره علاج کېږي او دا مشکل به مو ژر تر ژره حل کېږي، دا کوم ستاسو دستونه چې دي. او ورسره خوږو دوستانو، بل چې کوم ضروري شی دی په دې حالت کې چې کله ستاسو نس خراب وي، یو معاینات دی یا ټسټ دی، هغه به هم تاسو کوئ چې تاسو ته د خپل بدن امتیاز معلوم وي، چې ډیر خو به نه وي کم، خدای نخواسته. که چیرې ډیر کم وي، بیا تاسو له ډیری مشکلاتو سره مخ کېږئ، تاسو به بیا ډاکټر له ځئ، د ډاکټر سره به مشوره کوئ. نو هغه ټسټ چې دی الکترولایټ دی. خوږو دوستانو، په دې کې تاسو ته ستاسو د بدن سودیم، پوتاشیم کلوراید، دغه هغه څه معلومات درکوي. خوږو دوستانو، دا ټسټ هم کوئ، په دې حالت کې دا ضروري وي. ورڅې هم چې کله دا ګرمي وي، په دې حالاتو کې زموږ خوله یعنی زموږ د بدن امتیاز چې دی هغه ډیر خارجیږي، تاسو یې کله ناکله کوئ، ستاسو د بهتره صحت لپاره ښه وي. نو دغه هغه لارې چارې وي چې کله ستاسو نس خراب وي، خوږو دوستانو، دغه مشورې وي چې ما تاسو ته درکړې. نو انشاءالله چې کله هم خدای نخواسته ستاسو نس خرابه سو، چې تاسو کله په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله بیا به ستاسو د دستونه هم ژر درېږي او دا مشکل به مو هم حل کېږي، او له کوم مشکل سره به هم نه مخ کېږئ. نو خوږو دوستانو، زما دا ویډیو مو که خوښه سوې وي، تاسو یې هم در سره شیر کړئ چې تر ډیری خلکو پورې د معلومات ورسیږي. همداسې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ دا چینل، چې ډیری ملګري را سره په دې چینل کې ملګري سي. خوشحاله او آباد اوسئ چیرې هم چې یاست. د خپل ځان خیال ساتئ، د خپلې ټولنې خیال ساتئ، خوشحاله او آباد ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.